السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم چې خاص کر زه به تاسو ته غازي امان الله خان لوبې چې کومې کابل کې شروع کېدونکې ولې چې افغانستان کرکټ بورډ د دغې لوبو تاریخونه هم اعلان کړي ول، یعنې همدغه میاشت کې شروع کېدونکې ولې د هغه په هکله به زه تاسو ته وایم چې هغه لوبې څنګه دي. تر اوسه پورې بیخي معلومات نشته ده. او بل به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان کرکټ بورډ دغه ټولو د افغانستان ملي ټیم لوبغاړو باندې دغه واکسین کړی ده. او بل به زه تاسو ته هغه ای بي ډي ویلر د ساوت افریقا لوبغاړی چې مشهوره لوبغاړی ده د هغه په هکله به هم زه تاسو ته یو نوی خبر درکړم. نو راځم اول زه تاسو ته وایم چې افغانستان کرکټ بورډ چې کوم د لوبې خاص هم نشي برابرولی، خو دغه لوبغاړو باندې واکسین کړی ده چې په دغه باندې خلک خوشحاله کړي دي. یعنې وګورئ موږ د افغانستان ټولو لوبغاړو ته واکسین کړی و، حالانکې الحمدلله په افغانستان کې دغه کرونا وایرس بیخي ختم شوی ده. نو دغه واکسین وهلو ته دوی ته هېڅ کوم قسمه ضرورت نه و، ځکه دغه واکسین بعضې واکسینونه په کامیابۍ سره کېږي، بعضې ډېر زیات نقص لري او دغې نه له بین هم ځي. هغه څوک چې دغه واکسین ولګي که هغه کې چېرته فرق هغه کس بیخي له بین هم ځي. نو دغه واکسین دوی لګولی ده او خلکو ته یې ښودلي چې وګوره موږ ټولو لوبغاړو ته یعنې واکسین ولګوو. چې ما ته دغه خبر دومره مهم هم ښکاره نه سو، خو بیا ما تاسو سره شریک. او بل به زه تاسو ته هغه غازي امان الله خان لوبې چې کومې ولې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا نه اعلان شوې ولې چې همدغه میاشتې می میاشتې 25 تاریخ باندې غازي امان الله خان 50 اوریزې لوبې دي، داخلي لوبې دي. که ورته ووایو موږ د افغانستان مشهوره لوبې په داخل کې چې کومې دي شپږیزې نه وروسته همدغه غازي امان الله خان 50 اوریزې لوبې دي چې افغانستان لوبغاړو لپاره یو ډېر ښه پریکټس وي، یعنې پریکټس لپاره ښې لوبې دغه افغانستان کې ترسره کېدونکې وي. خو یو بد خبر به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا نه دغه لوبې کینسل شوي دي، یعنې دغه لوبې په دغه میاشتې کې نه ترسره کېږي. دوی وایي دغه به موږ بل وخت کې ترسره کړو. عمل یې اصل کې دوی نه ده ښودلی، خو عمل به یې زه تاسو ته وایم زما په نظر باندې چې د افغانستان زیاتره لوبغاړي که موږ وګورو نن سبا دوی بعضې لوبغاړي د افغانستان لکه رحمان الله ګربز او دې نه علاوه نجیب زدران، نور احمد، دغه خو زی هلته پاکستان سوپر لیګ کې لوبه ترسره کوي. هغه نور لوبغاړي چې کوم د T20 بلاس کې اخیستل شوي دي لکه رشید خان وګورو، محمد نبی وګورو، دې نه علاوه نوین الحق وګورو، مجیب زدران او قیس احمد، دغه T20 بلاس کې اخیستل کېږي. نو که چېرته دوی وایي موږ دغه وخت کې دغه لوبې ترسره کړو، نو دوی یو وخت کې یو خبره کړې وله چې د افغانستان داخلي لوبې چې کله شروع دغه ټول لوبغاړي به دغه لیګونه به پرېږدي او دلته به داخل کې راځي او دغه لوبې کې به یعنې ګډون کوي. خو بل طرف ته ما تاسو ته ویلي چې دغسې د دوی خبرې دي، دوی په یو خبره باندې هم نه دي ولاړ. دا وګوره د دغه لیګونه لپاره دوی دغه د غازي امان الله خان لوبې چې کومې دي دغه کینسل کړي دي، بل وخت یې اړولي دي. زه دا نه وایم چې دغه لوبغاړي دې راوغواړي په دغه د غازي امان الله خان ټورنمنټ چې کوم ده دغلته د دوی ولوبوي. زه وایم چې دغه لوبغاړي د صحیح عملته لیګونه کې لوبه ترسره کړي، خو دغه نور د افغانستان په داخل کې چې بعضې بااستعداده لوبغاړي دي دغه غازي امان الله خان ټورنمنټ یا شپږیزه یا د افغانستان دغه نور داخلي ټورنمنټونه چې کوم دي دغلته د دوی ولوبېږي. او بل به زه تاسو ته د ساوت افریقا مشهور لوبغاړی ای بي ډي ویلر په هکله باندې یو خبر درکړم. حالانکې یو وخت کې د ساوت افریقا کرکټ بورډ ای بي ډي ویلر سره خبرې کړې ولې چې موږ غواړو چې تا دوباره د ساوت افریقا ملي ټیم ته راولو. هغه وخت کې خو ورته ډي ویلر آی پی ایل کې لوبه ترسره کوله. هغه ورته ویل چې زه کله ساوت افریقا ته درسم هلته په قرارۍ باندې په دغه موضوع باندې خبرې وکړو. خو بل طرف ته د ساوت افریقا کرکټ بورډ مکمل راضي شوی و، یعنې تیار شوی چې ای بي ډي ویلر نه به دی به ریټایرمنټ بیرته واخلي او موږ سره به په ساوت افریقا کې یعنې ساوت افریقا ملي ټیم لپاره به په نړیوال جام کپ شلوریزه ورلډ کپ کې به لوبه ترسره کړي. خو بل طرف ته ای بي ډي ویلر ورته نن دغه واضح جواب ورکړ چې زه نشم کولی دوباره انټرنیشنل کرکټ ته راسم. دی وایي چې ما یو وار ریټایرمنټ واخیست، بس بیا زه نه غواړم دوباره د ساوت افریقا لپاره لوبې ترسره کړم. حالانکې زه به تاسو ته وایم چې ساوت افریقا کرکټ بورډ ډېر زیات کوشش هم ورباندې وکړ چې ریټایرمنټ بیرته واخلي، خو د آخري فیصله نن ورکړله. یو وخت کې داسې معلومېده چې دی به دوباره راسي، خو نن د آخري فیصله وکړله چې زه نشم کولی ساوت افریقا لپاره دوباره لوبې ترسره کړم. ځکه نن سبا د دغه ریټایرمنټ د یو لامل دغه هم کېدلی چې دا ښه لوبغاړی چې ریټایر کېږي، ځکه دوی وایي چې موږ زیات نه زیات لیګونه وکړو. یعنې دغه وخت کې هم دغه د لیګونو موسم د 2-3 کاله به موږ دغه لیګونو کې پیسې ښې ډېرې وګټو، هغې نه وروسته به بس بیا همیشه لپاره کرکټ نه ریټایرمنټ واخلو. او یو خو د افغانستان لوبغاړي دي که دوی مړم کې که نه نو دوی تاسو ته ریټایرمنټ نه ورکړي. هېڅ قیمت باندې د افغانستان لوبغاړي د کرکټ نه ریټایرمنټ نه اخلي. تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ.